نړیوال بانک وايي افغانستان کې د سړي سره عاید له دریو یوه برخه ټیټ شوی دی. سلامونه مو هرکلی کوم. نړیوال بانک افغانستان کې د سړي سره عاید له دریو یوه برخه ټیټ دی. نړیوال بانک اټکل کړی چې په تیرو 8 میاشتو کې افغانستان کې د سړي په سر عاید له دریو برخو څخه یو ټیټ شوی دی. نړیوال بانک وايي په دې موده کې د راغلو بدلونونو د تیرو 2 لسیزو اقتصادي لاسته راوړنې له منځه وړي دي. د لوږې د ډېرېدو کډوالۍ په ګډون افغانستان سیمې او نړۍ ته ګڼ ګواښونه پیدا کړي. نړیوال بانک د اقتصادي ټیکاو د رامنځته کولو لپاره د بیړنیو ګامونو اخیستو غوښتنه کړې ده. د بنسټ د سویلي اسیا پر اقتصاد تازه ریپورټ پر اوکراین کې جګړه هم د افغانستان د بشري ناورین د لا پیچلي کېدو لامل بللې. د نړیوال بانک دغه ریپورټ وایي د نړیوالو مرستندویو کمیدل په بهر کې د زیرمو ته د افغانستان بانک نه لاسرسی، په بانکي سیستم کې خنډ او ځنډ، د پانګونې لپاره د باور نشتوالی د دغه هیواد اقتصادي زوړ تر شا لاملونه دي. د دغه اقتصادي بنسټ په رپورټ کې دا ویل شوي دي چې کرنیز حاصلات هم نږدې 15% کم شوي وو چې دا بیا د وچکالۍ اغیز ښيي.